یو ځل کیسه ده چې په یو ځنګل کې یو زمري اوسېده. یو ورځ هغه ویده و چې ناڅاپه یو موشک راغی او د زمري په وختانو کې یې لوبې پیل کړې. په دې وخت کې د زمري سترګې وغړېدې او هغه موشک ونیو. موشک ډېر وډار شو. ما پرېږدئ، زه بېبه داسې ونه کا. زمري ته پرې رحم راغی او هغه یې پرېښکو. موشک د تلو په مهال زمري ته وویل: زه به خامخا ستا د دې احسان بدله درکوم. زمري په دې خبره وخندل. یو ورځ ځینې ښکاریان ځنګل ته راغل او هغه یې زمري په جال کې راګیر کړ. په همدې وخت کې ناچاپه هغه موچ هم هلته راغی. هغه په خپلو غاښونو جال غوڅ کړ او په دې توګه زمري آزاد شو. زمري له موچ څخه مننه وکړه. موچ وویل: مننې ته اړتیا نشته. یو وخت تاسې زما سره مرسته کړې وه او نن ما تاسې سره وکړه.